مالک ابن دینار دی وی زه په دې حج کې یم حج کې کس ته خپل مور د نشې په حالات کې او ډیر زیات خلک دي او ډیر په انهماک باندې په عبادت کې پر بیت الله کې وای ما سوچ کاو چې یا الله کړه دې خلکو عبادتونه قبول شي چې زول مبارکي ورکم کما ته چرته پته ولګي او کو د چا نه قبول شي نو چاغي له تسلی ورکما خدا مالک ابن دینار ډیر لوی مشرانو کې دی بهترین عالم دی ولدا سوچونه موچونه کوم وې دې کې مې د شپې خوب ولید خوب او په خوب کې وې ما ته د څه ویلې شو چې د ټولو خلکو د عبادتونو قبول شوي دي چې دا څوک حج راغلي او عمرې راغلي او د عرفات د ورځې تېره کړله الله دا ټول معاف کړي دي سیوا د یو کس نه د یو نه وای بیا زره سویره د مچاسې نه یو ځنې ما دا یې راسو پیدا شو خو عبادت کوم او دا یو ډېر وی ولی دی دعاګانې کوم وی بل شپه راته الله رب العالمین خوب بیا وښوده دا خوب دلایل نه خدای رسې مبشراتي او ډېرو صحابه کرامو تابعین او پیغمبرانو عجیبه عجیبه خوبونه لیدلي دي خو په دې خوب کې مې دا ولیدل چې هغه کس چې الله رب العالمین په دې حج کې نه دی قبول کړی او الله دغه حج نه دی قبول کړی والله ورته غوسه دی نو دا محمد بن هارون البلخي دا دی چې د بلخ نه راغلي خلک دي او په هغې کې محمد بن هارون دی د حج الله قبول نه کړ د دعا قبول نه شوه په ده باندې الله غضبناک دی ویل سار چې راویښ شوم او بیا مې دا خوب ولیده چېرې زه اوس په دې ګډه کې دا محمد بن هارون یم څنګه ویل دې کې د بلخ د علاقې ته رالم د حجاجو کې وی هغوی ته مې تاسو سره بلخ ته راغلي هغوی ویل چې او ویل بیا مې ورته وویل چې په تاسو کې محمد بن هارون شته ویل چې دا ټکی مې وویل د ټولو حاجیانو راته وویل چې اوف دا خو داسې کس دی چې دی ټول عمر روژه یي ټوله شپه تهجد کوي انتهایي میلمه دوست دی او دلته راغلی په دې حج کې دی د مکې په دې کنډراتو کې چېرته وګوره هر چا څه خبرې نه کوي شپه ورځ د الله په بندګۍ کې وایي زه په دې مکه مکرمه کې راواوښتم چې ګورم د کنډراتو کې وایي اواز مې وکړو چې یا محمد بن هارون وایي د دیوال شاته د ده نه دا یو لاس غوښ شوی دی او د لاس وجود ته اچولی دی واپس دا لاس ته پرې کړی شوی دی ویل چې زه ورته ورنږدې شوم وی ما ورته وفهمه چې ته محمد بن هارون وی هغه راته ویل چې او زه محمد بن هارون بلخي یم وی بیا مې ورته وویل چې یاره دا ستا څه نوعیت دی څه پوزیشن دی څه دي چې یو خو دا لاس هم پرې کړی شوی دی او بل دومره لوی عابده مې دا خلک د صفت هم کوي وی ما ته هغوی ویلو چې ستا غوندې نیکان خلک ما سره میلاویږي زما 40 کال له 4 کال حج راځمه خو زه په داسې ګناه کې کړ شوی یم چې د اسمان نه لاندې او د ځمکې د پاسه زما نه بل مجرم نشته وی بیا ورته ما وویل چې صاحب ما یو خوب لیدلی دی خو زه حیا راځي چې تا ته بیان کړم وی ما ته ویل چې نه دا بیانوه دا یوازې تا نه دا مختلفو حالاتو کې ما ته دا مخامخ شو و چې ما ورته راخوب بیان کړ چې یاره الله رب العالمین نه ستا حج قبول کړو نه ستا دعا قبوله ده الله ورته غوسه دی وی دوی ویل چې زه دومره لوی ګناهګار یم چې زما دا ګناهونه د ځمکې نه درانه دي د اسمانونو نه درانه دي د عرش او د کرسۍ نه درانه ده زه د دغې مستحق یم چې الله زما متعلق یم فیصله کوي وی بیا مې ورته وویل چې لکه ما ته خپله ګناه وښیه چې دا نور خلک ته ویرومه چې ته داسې د الله دښمن او په دې کعبه کې پروت یې نو وی دې مالک بن هارون راته وویل چې زه ډېر مالدار وم وینځې مې وې غلامان مې وو دینارونه وو ځمکې مې وې خو زه په یو فتنه کړو چې زه شرابي وم ما به شراب څښل دا لوپران او چرسیان او بنګیان او شرابیان راسره ملګري شي نو زما زندگی د شرابو سټه شوه او دې فتنو د الله موږ تاسو وساتي دنیا کې نن سبا دا ډېرې لویې فتنې دي په عالمي دنیا کې
نو یو ورځ سبا له اوس روژه ده، نن د شعبان اخیره ورځ ده. وایي دې ملګرو سوتی مې بار او شراب مې وڅښل او ډېر زیات مې وڅښل. په دې نشه کې مې دا سترګې راوتې دي چې کور ته رالم. وایي دې مور مې زموږ دپاره تندور لمبه کړی و، تندور یې لمبه کړی، موږ له ډوډۍ پخوي. وایي چې زه په نشه کې ورې ما ته ویل چې الله دې پویه که نن د روژې بېګانه د روژې شپه ده، دا خلک به روجې نیسي، عبادتونه به کوي او ته په دې ګندګو کې پروت یې چې دغه شراب و نشو ترې کار ویلې. و چې دا خبره مې د مور واورېده، بس مور له مې یو مضبوطه څپېړه ورکړه چې په هغې مې ګزار وکړو. هغې راته وفرمایل چې تباه او هلاک شي خوږ دې کړمه. چې وایي ما ته را تباه شه او هلاک شه وویله، وایي ما را چوته کړو تنور دې بل تنور ته مې ور واچوله. وایي زه خلکو دننه کړم کوټې ته په نشه کې یم او دا خلک یو غم زما په کور کې جوړ شو. وایي بیا چې کله زه د نشې نه را بار شوم او راووتم او د ښځې راته وویل چې الله دې هلاک کړه، مور دې مړه کړه. نو وایي زما هغه مور وایي داسې څه یې ویل لکه ډوډۍ چې په تندور کې وسېځلی شي. او وایي زما 40 کال دی چې زه هم دلته راځم او د الله هم دقه فیصله ده کوم چې تا بېګا په خوب کې لیدلې ده. وایي دا حالات چې ما ولیدل او دې کې زه ته اخوا شوم او بیا الله ته په جارو چغو شو او ډېر د خیر دعاګانې وکړې چې یا کاشف الغم یا مجیب المسترین. دا دعاګانې وکړلې. وایي الله رب العالمین په دې 40 کال چې دا زاري وکړل ما اخوا نه واورېده، نو وایي ماښام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوب کې ویلي چې الله رب العالمین دې معاف کړه. ښه دا ډېر ضروري بیان چې تاسو واورېدو. دغه شان قیمتي او اهم بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ او موږ فالو کوئ. السلام علیکم ورحمة الله.